رامداس بازار چې کوم دی هغه زما پیدایش دی ګړي میر احمد شاه ګړي میر احمد شاه رامداس بازار کې اوس هم زموږ کور شته دی. اول ما اډیشن د ډراما آرټیسټ ورکړو نو پښتو عمر ناصر صاحب هغه وخت کې هلته سینیئر پروډیوسر د پښتو ډرامو نو پښتو ما اډیشن ورکو زه فیل کړم چې یاره ته خو اکټر نه یې دا ډېر سخت و که نه؟ ډېر سخت و. السلام علیکم زما ګرانو کتونکو لیدونکو، نن 15 اکتوبر کال 2015 دی او ورځ چې ده نو دا د خالي ورځ ده، د هفتې ورځ ده. دې وخت کې زه په لاهور کې او په لاهور کې بیا د یو داسې لیجنډ اداکار سره موجود یم چې د ډېرو پښتنو دا ګمان نه کېږي چې دا کومه هستي زموږ مخې ته ناسته ده چې دا تعلق د پښتنې خاورې سره یا په خټه باندې پښتون دی. نو په دغه هیله زه راغلی یم چې دوی سره ملاقات هم وکړو او د دې باقاعده تعارف. فردوس جمال صاحب سلامونه، څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ ټیک ټاک خیریت دی؟ تاسو ته، ستاسو لیدونکو ته، ټولو یارانو دوستانو ته ډېره مننه. تاسو راغئ، ملاقات مو شو او ډېر خوشحاله شوم زه ول چې پښتون چې کله پښتانه پښتون سره ملاویږي نو بس یو روحاني غوندې خوشحالي ملاویږي. زه به دلته یو عرض وکړم چې زه دې لاهور ته راشم نو زه لاهور ته لومبي په بطور لیکوال راغلم، ما فلم باندې کتاب لیکلو او خصوصا فنکاران بیا هغه شان تعاون نه کوي. تاسو ما بېګا کال وکړو پرونو، تاسو وایي چې موسټ ویلکم راځئ. فردوس جمال صاحب لږ غوندې بنیادي تعارف لکه تاسو بنیادي طور د کوم ځای د ښار خو یې د پېښور، خو پېښور ښار کې چې دا کم خلک اوسېږي نو هغه هم چې ته د کلو وي سره تعلق لري په قام قبیله باندې. نو مونږ خو هسې مطلب دی دورانیم یو د مور د اړخه او یوسفزي وې مونږ د پلار د اړخه یوسفزي یوسفزي او زموږ چې کومه نیا وه زما د پلار مور مې د سوات وه. سوات نو هغه حساب باندې سوات سره هم زما تعلق دی، یو حساب باندې پېښور ښار سره هم دی او رامداس بازار چې کوم دی هغه زما پیدایش دی ګړي میر احمد شاه رامداس بازار کې اوس هم زموږ کور شته دی. تره مې هلته اوسېږي، زما د نیکه کور چې کوم دی نو هغه زما جای پیدایش دی رامداس بازار ګړي میر احمد شاه. او دا زموږ چې کوم هوټل و د نیکه مې هغه 2 دروازو کې وې. 2 دروازو سر دی له راځو یو پوښتنه لږ نوره کلیر کول غواړم. دا ګړي میر احمد شاه کې خو ستاسو زیږون شوی دی، بنیادي طور ستاسو دلته نیکه راغلی او پلار راغلی او کلی علاقه همدغه ده؟ نو همدغه ده زمونږ چې کوم دی مشران د پېښور ښار ووې پښتانه مطلب پښتو سپیکینګ و او داسې د مور چې کومه کورنۍ مې وه بالا مڼی کې وه او زمونږ دا علاقه ده موتی ماله او ډبګری رامداس بازار ګړي میر احمد شاه دا زمونږ آبایي علاقه ده او دلته پیدا شویم زه رامداس بازار کې. هغه زموږ زوړ کور هلته دی. والد صاحب څه نامه و؟ والد صاحب باز محمد خان. تاسو د نیکه نوم مې و دوست محمد خان، د پلار نوم مې و باز محمد خان. نو زموږ هوټل هم و د نیکه مې د دې چای روټۍ هوټل نه وي په شوبه کې، شوبه بازار دی که نه 2 دروازو کې دا زموږ هوټل هم او 2 دروازو کې بیا زما والد صاحب هم دوکان و نو هغه ریډیټر د ریډیټرو نه د ګاډو ریډیټر کار باغي کولو جوړول به هم خرڅول به هم نوي به هم غشتل او مونږ به ورسره چې واړو وې سکول نه به چې راتلو
نو بیا به دکان ته لاړو کنه دو دروازو ته والا مانا سکول کې ما سبق ویلې رامداس بازار کې اول چې کوم د رامداس بازار کې سکول دی په جوګن شاه کې هغلته رامداس بازار سره نو هغلته ما اول اډمیشن شوی خو بیا مونږ لاړو شفټ شوی د نیکه کور نه د مور کور چې کوم نیکه مې چې مور طرف نیکه شو هغه بالا ماڼۍ کې اوسېد خاجي نو بیا مونږ بالا ماڼۍ ته لاړو ولې چې پلار مې بیا پلار مې بل واده وکړو یعنې زما دوه میندې وې خاجي ښه دې وخې دواړه اوس نشته دي نو تاسو رونه خویندې سو یې سکه رونه مونږ تقریبا مونږ ما خاله نه درې خویندې شپږ رونه وې مونږ د یو مور ها او د بل مور نه یو ورور مې دوه خویندې خاجي نو حساب باندې 12 جوړي تاسو خپل چې وای نو تاسو یې کې سویم نمبر باندې وای زه په دویم نمبر مشران رونه مشر د یو ورور مشر مان دا غي څه نامه وجه جاوید جمال هغه نن سبا کراچۍ کې خاجي او مخکې شوبه کې به وکنه لار دکان ملته دکانونه مو خاجي نو والد صاحب دکان ملته زما نیکه هوټل مو خاجي نو بس هغه الته بیا کار رور مې بیا سبق پرې خو میټرک کې مشر رور مې نو والد صاحب سره بیا د ریډیټرونه نه او جی او ګاډو ریډیټر د غټو ریډیټرونه به مونږ خرڅولم جوړول بم خاجي او مطلب دا چې ما به بالا ماڼۍ سکول کې سبق ویلې دی رور مې مشر رور مې بیا هغې نه لاړو مونږ بیا اسلامي های سکول نمبر 3 چې کوم دی کابلۍ کې خاجي هغلته ول چې دکان هم نږدې و زمونږ په شوبه کې دکان و کابلۍ سره نو کابلۍ کې چې کوم اسلامي های سکول نمبر 3 دی هغه ځای نه ما میټرک کړی دی بیا چې کوم دی اف اے کې ما اسلامیه کالج کې بیا اډمیشن واغېسته نو اشاق اکمل کالج کې ما سبق ویلی دی او بیا تعلیم تر کومه پورې تاسو کړی دی اسلامیه کالج کې ما بی اے کې بیا پرېښو خاجي ښه ولې چې کار کې زه لګیا شوم ریډیو باندې ټي وي باندې بیا لاهور ته راغلم نو بس هغه لکه د ریډیو خبره کوم تاسو په خو یو ډېر مشهور پروګرام 55 منټ ریډیو مو کله جوائن کړو ریډیو یاره ما ته سم یاد نه دی همدا د ما خیال دی 77 78 کې به ما جوائن کړی خاجي نو څه تاسو لاړې سب اناونسر ډراما آرټیست زه اول ما اډیشن د ډراما آرټیست ورکړو نو پښتو عمر ناصر صاحب هغه وخت کې الته سینیئر پروډوسر د پښتو ډرامو نو پښتو ما اډیشن ورکو زه فیل کوم ها چیرې ته خو اکټر نه خاجي مهنت دا ډیر سخت وکړه سخت نو بیا ما اردو ډرامې د پاره اډیشن ورکو نو په لومبه اډیشن کې ز پاس کوم ها اردو ډرامې پروډوسر سو هغه عثمان خان او یو رفعت الله خان حنان عثمان خان خو دوزی خورستو بیا بل ها رفعت الله خان او عثمان خان او یو ما اوس نمونه یې دی نو هغه بیا اردو چې کوم اډیشن ورکوم په لومبه اډیشن کې دا اپروو کوم ها نو بس بیا د اردو آرټیست شوم خاجي بیا اردو ډرامې کې بیا سینیئر مطلب د ټاپ باندې بیا ډېر ماته وړاندې ملو شوې پکې اردو د لومبه ډرامې نوم بدلته یاد شي تاسو پکې کردار کړو یره دې ما ته یاد نه اردو ډراما بس دمر ماته پته چې لومبه زما چې ما د ریډیو ډراما وغه اردو ډراما هي کې لیډینګ رول زما ها د مطلب د هیرو مپای کې یعنی لیډینګ کیریکټر ماته راکړ پښتو والا ز فیل کما او هغه ته لیډینګ رول هغه ماته لیډینګ رول راکو واغه بس هغه وخت بیا اردو آرټیست شوم بیا نو سره شوم پکې نو اسمه شروع کو کمپیرینګ او ما ته بیا 21 روزو هغه بوکینګ باغ ورځو کې ملایوي دا او ابا کوارټر نه کې د اسلام آباد نه کنه جی ها نو بس بیا ټي وي چې کوم دی داغه ما ریډیو کې مسونه مو د کارو کو بیا ریډیو کې ما خو تقریبا لس کاله ما کړی یې کار ورچ ډېر کم عمر کې کام کنه زه 14 کالو عمر مې چې ما اډیشن ورکړو مطلب تاسو د سبق ویلو سټوډنټ لایف کې تاسو سټوډنټ لایف کې میټرک کې مزه بیا پی ټی وی په ورته لاړی
پیښور ټي وي نو جوړ ها پی ټي وي دا به پینډای کې چکلاله کې التبا مونږ تلوې دلته نه به ویګن کې مونږ سوار کوې ډک به کو ویګن او لا بړو ولته بیا بالته ناستو نو مطلب د ورځې د ماښام برسېدو نو مونږ ته به د شپې شفټ راکولو ورچې د ورځې وړه سټوډیو وه چکلاله کې که نه پی ټي وي ړومبی سټوډیو وه چکلاله کې ړومبی خو په لاهور کې جوړه شوې وه بیا دویم پینډای کې چکلاله کې که نه نو هغه وړوکی غوندې سټیشن و بس هلته به بیا د پښتو پروګرامونه هم هغه ځای نه بیا کېده ورچې خبر ټي وي خو نو که نه نو نو دا د پېښور دپاره پښتو پروګرام هندکو او پښتو ډرامه چې کومه ده او پروګرامونه هغه به مونږ تلوې پینډای ته چکلاله کې به هغه پی ټي وي کې ستاسو ړومبۍ کومه ډرامه وه بدنامي د ټوی یو هغه وه هندکو ډرامه وه پای کې او پښتو کوم سیریل و زما ړومبۍ ورکې لارې وې زما خیال ورکې لارې یو ډرامه وه ورکې لارې زما جوړې ړومبۍ پښتو سیریل و پېښور ټي وي باندې او بس شروع مونږ شروعات پینډای نه کړه بیا پېښور ټي وي جوړ شو اپریل 77 کې جوړ شو خو زه مته 72 نه ما اډیشن ورکړو او په ریډیو باندې ما په 70 کې تقریبا اډیشن ورکړو نو اول شروع کې وړو راتله پښتو هو ډرامې د پاره مې اډیشن ورکو نو هغه زه فیل کوم اردو د پاره مې ورکو نو پاس کوم بیا اردو ډرامو نه ما شروعات وکړو بیا د ټي بیا به ډېر ما ته چې پښتو ډرامه یا راته وکړو عمر ناصر به راته مې نه چې نه کوم بس تاسو فیل کړی یم دا اډیشنز زه کوم بیا خو د په ټي وي باندې ما پښتو ډرامې ډېرې بیا وکړې پینډای پښتو کمپیرینګ مو کړی په پی ټي وي کې ډېر کله پی ټي وي نیشنل راغی تاسو به راتلی نو هغه کراچۍ نه به کېده که نه پینډای نه او ځکه مونږ راولپنډي اسلام آباد سټوډیو چې پېښور سټوډیو نه وه دا پېښور سټوډیو خو بیا جوړه شوې ده غالبا نه د تاسو د پی ټي وي نیشنل خبره کوم چې تاسو کله پی ټي وي نیشنل جاین کو هغه مطلب دی د پینډای نه به مونږ کوو هغه هم د پینډای نه تاسو بیا د پېښور نه راغلي اردو ډرامو ته او تاسو په اردو ډرامه کې دلته یو نوم پیدا کو یو نوم وګټلو هغه هم زما چېرته د قسمت خبره هغه ورځو کې یو سیریز لاهور ټي وي نه چلېدو ایک محبت سو افسانے د اشفاق صاحب لیکلی و او محمد نثار حسین خدای دې وبخي هغه یې پروډیوسر نو زما چېرته پښتو ډرامه دا علاقایي پروګرامونو که نه نیټورک خو نو که نه سیټلایټ نیټورک نو دیو به ټیپونه لیږل مثلا سندھی ډرامه پښتو ډرامه هندکو ډرامه نو هغه زما یو پښتو ډرامه چې کومه ده هغه په پینډای ټي وي نه وچلېده د پېښور ډرامه وه پینډای نه هغه مونږ به د افیس و که نه دلته خو سټوډیو نه و هسې به هم د پښتو ډرامه به په هفته کې ځل د پینډای نه چلېده ریپیټ ریکارډینګ به هم هلته کېده نو بس داسې بیا په اپریل 77 کې دا بیا پېښور ټي وي جوړ شو زما خیال د اپریل 77 او دغسې و نو بیا پېښور ټي وي چې کومه ړومبۍ ډرامه وه که نه اناګوریشن په ورځ باندې کومه ورځ به چې افتتاح کېده د پېښور ټي وي هغه ورځ باندې هغه بیا ټیلیکاسټ شوې وه چلېدلې وه نو هغه هندکو ډرامه وه هغې کې دلاور ندیم را سره ووی بیا ړومبی پښتو سیریل چې کوم دی د پېښور ټي وي نه هغې کې بیا ورکې لارې هغې کې زه بیا مطلب هیرو ما بعد هغې نه پس بیا ډېرې ډرامې هندکو پښتو هم ډېرې وکړو اردو مې بیا اردو ډرامه بیا 75 کې جشن تمثیل که نه یو فیسټیول پی ټي وي فیسټیول کړی نو په هغې کې ما بیا د اردو یو ډرامه کړې وه اردو کې په ټي وي باندې لانګ پلی وه هغه بیا ایم این ایچ کتلې وه که نه مطلب ټول پاکستان به کتلې وه خو خیر محمد نثار حسین لاهور کې هغه ورځو کې هغې ایک محبت سو افسانې هغې جوړه بیا هغې زه راوغوښتم
لاهور ته ما ته ټلیفون باندې خبر وکړ ما ته اردو درځي مې اردو کې خاص سره خبر کوم نو چې اردو ټیک ده نو ما بس دې لپاره ټلیفون وکړ چې اردو ستا واورم نو زه به تا کاست کوم بیا یو څو ورځې پسې ما ته ټلیفون کو چې راشه بیا ورځو کې ایک محبت سو افسانې سیریز د اشفاق احمد لیکلې کنه نثار صاحب داغي پروډوسر نو یې کې بیا مهناز رفیع زموږ یو سینیر آرټیسټ و هغې سره بیا زه کاسټ کړم ښه جي نو اردو ډراما چې بس بیا ما وکړه ما ته هلته څه کې دا خو ستا ځای خو نه دی پېښور خو ستا ځای نه دی you don't belong to that place you belong to Lahore دا ستا مارکیټ دی ستا ته چې کوم د کیلیبر ایکټر یې نو ته لاهور ته راشه دا ستا ځای دی دلته به ته اسټابلیش شي ښه جي پېښور کې نشي اسټابلیش کېدی دا زه رالم نو ملجي ما سره خو زما خو څه کار روزګار هم نشته دی او نه د نوکري موکري څه غشته زما نو زه به څنګه ګزاران کوم وایي نه نو به شي خیر ده ته راشه بیا زه رالم بیا دا پېښور ټي وي بین کړم که نه څه پروډیوسر سره زما یو جګړه وشوه نو ما لاهور ته ټلیفون وکړو نثار صاحب ته مې ما ورته ویل چې زه خو دلته بین کړم ما خو درته مخکې ویلي چې ستا هغه ځای نه دی ته راشه بس بیا زه راغلم لاهور ته نو بس یو خپل یو اسسټنټ و د هغې یو کمره دلته د زړه انارکلی چې پراني انارکلي ورته وایي که نه هغلته یو کمره و ما هغې ته ویل چې یا دا ځان سره وساته بیا زمکه باندې به سملاستونو کټ مټ خو نه نو شروع کې خدا حال و چې مطلب د پوزکې به یا چېرته زړه دری به په باندې به ودو شي نو داسې یو دوه درې کاله داسې مونږ تېر کړو نو هغه یو پروسس وي یو دا سټرګل یو پروسس دا چې څومره الله تعالی لوی زه خو لوی سړی نه یم خیر دا لوی خلک چې پیدا کړي نو هغه دې پروسس نه دې عمل نه الله تیری امتحانونه نه چې هغه دننه مضبوط شي نو بس زما بیا امتحان شروع شو تقریبا دو درې کاله خو ما ډېر ریډیو کې ما کار شروع کړو لاهور ریډیو کې چې پېښور ریډیو کې ما کولو کار دلته نه بیا سټیج مې ورسره شروع کړو سټیج ډراما بیا ټي وي خو بس وارث چې کوم وخت جوړ شو وارث نه خو بیا ټول د ټولو د ټاپ ډراما زما خیال دی وخت کې د ټلویزیون ډېر لوی اهمیت او افادیت مو وارث ډراما وه ستاسو که نه د هغې نه تاسو ته بس هغې نه بیا مونږ ستاسو روان شو فردوس جمال صاحب تاسو خو په ځینې فلمونو کې هم کار کړی دی خصوصا د پښتو فلم کې به طور هیرو هم راغلی یې دا کله څنګه دا تجربه مو څنګه وه او کله لاړئ کوم فلم کې مو کار وکړو ما دوه درې فلمونه داسې کړي وې اوس ما ته نومونه هم نه دي یاد ها تاسو ته یاد دي دوه غرونه د ژوند بازي دوه غرونه رشدي صاحب را سره دی به ستاسو په دغه باندې یو څو خبرې بیا کوي ها دوه غرونه د ژوند بازي سکندر خان اخیری دو ور رشدي صاحب ته یاد نو لګېدلی دا د خودري فلمونه لومبی فلم کوم یو لومبی پښتو فلم سکندر خان و لومبی پښتو فلم زما خو ریلیز نشو نه شوی و ریلیز شوی ای کې ستاسو څه رول و هیرو ما پای هیروین د سر څوک و هیروین پته نشته څه اوس نام خو بدر منیر پای کې و بدر منیر مو د نعمت سردي مو زه پکې مطلب دی چې ینګ چې کوم الګ هیرو ما را سره پته یو فلم مونږ تل تاسو د ناولټیا کې د ژوند بازي کله فلم وکړ دا د ژوند بازي خو دویم که دریم فلم و دغه کې تاسو سره کم کاسټ کم هیروین هغه درته یاد و هغې کې ماته ستاسو یو ګانه یادېږي چې ورپورې کساړه دی که څه داسې نه یو تاسو زلفې کینچي کې جنکۍ ټولې ګنجای شولې اوس خو هلکانو زلفې پرېښو جنکۍ شولې دا ګانه وه پکې که یو فلم و داسې چې تاسو ته چا پناه درکړي که څنګه هغه قبایلي روایت او بیا تاسو پکې ایک یو هیروین وي هغه کمره کې هیټر لګېدي او یخني وي ډېره زیاته تاسو یو ګانه کېږي دغه د ژوند بازي و هیروین تاسو نه دی یاده چې دې کې څوک
پته نشته زه دا به مونږ بیا وګورو بیا به دې خبرو سره مونږ سره رشتي صاحب شو ارشد څنګه یاداشت هم نشته نو ارشد رشتي صاحب ستا بیا به نو دغه پښتو فلم تجربه ناکامه شوه که څنګه بیا مو تاسو پرېښو که نه تاسو نه ما پرېښو ما ولې چې هغه یو خو پکې پیسې نه ملاوې دي ټایم پکې ډېر ضایع کېدو او بل څه پړه لیکه خلک هم نه وې یعنی داسې غړوچ غوندې خلک وې نو هغې کې ما څه کولی چې تر څو پورې هغه مراد شینواری د خدای وبخښي هغه شاعر و که نه سندرې به یې لیکلې فلمونه هم لیکل نو هغه د هغې یو دوه فلمونو کې ما کار کړی نو هغه خو صحیح وو خو بیا دا نورو فلمونه بس بدرمنیر دی معیار خراب شو که نه د فلمونو معیار خراب شو د ما پکې بیا زړه مو نه لګېده بیا اردو فلمونو کې پنجابي فلمونو کې ما لږ ډېر کار وکړو خو خوند یې ونه کړو څو پنجابي فلمونو کې مو کار کړی یاره ما به کړي څه 8-10 فلمونو پنجابي فلمونو کې مې کړی دی کار همداسې اردو فلمونو کې او پښتو فلمونو هم کړي دي نه پنجابي فلمونو د ته نومونه یاد دي رشته مې یو فلم رشته رشته هغه ړومبی فلم و ړومبی ستاسو دا اردو فلم و پرویز مې هغې کې څه تاسو به طور هیرو او د اردو نور کوم فلمونو الادین کې خو هغه ما ویلن و الادین کې ویلن وي د فیصل رحمان هغه هیرو پکې زه ویلن اقبال کشمیری ډایرکټر بل کوم فلم تاسو ډېر فلمونه هم یاد نه دي روټي پنجابي فلمونه زیات بیا جوړېدل پنجابي روټي بل رشتي صاحب بیا موږ ته راکړي تاسو فلم نه کله کناره کش شوئ یا ټلویزیون نه او ولې یاره هغه فلم خو فلم انډسټري ختمه شوه فلمونه نه جوړېدل نو چې انډسټري ختمه شوه نو په هغې کې به ما څه کول سټوډیوګانې ټولې چې کوم دي هغې نه مارکیټونه جوړ شوي بندې شوې یو نیمه سټوډیو اوس هم شته دی او دا ورنیو وغیره شته دی خو هغه هم هغې کې مو نور کارونه شروع شو زه پرون ورغلی وم هلته بزنس نور شروع شو نو باقي بیا زه ټلویزیون ته زیات راغم بیا تھیټر سټیج بیا ما زما مین سورس اف انکم چې کوم دی هغه بیا سټیج دی سټیج ډراما په لاهور کې که نه لاهور کې الحمره کې که نه ها جی او چې پرایویټ هالز مو یو زمانه کې خو ډېر هالونه مو هلته کړو شوي بس بیا ورو ورو هم ختم شو نو بس بیا ټي وي ته لاړو بیا کراچۍ ته لاړم پکې هلته مې څه موده تېره کړه کراچۍ کې سټیج ما ډرامې کړي انارکلي خو مې دلته کړې وه که نه ښه سر تاسو اوس بیماری ده دته څه تکلیف اپریشن مو کو څنګه او زما دلته د کولن ورته وي که نه کولن کې کینسر شو که نه کینسر جوړ شو د هغه بیا اپریشن وشو که نه اپریټ کړی دی نو دلته هغه لګې پلاسټمي بیګ لګېدلی دی خو باقي هغه څه کار خو نارمل باقي ژوند خو مې نارمل دی کار اوس هم کوم خو دلته کار شته دی نه لاهور کې کراچۍ کې دی او کراچۍ کې د ما زړه نه لګي دلته خو جی پی ټي وي ډرامه هم تقریبا نو څه هغسې نشته ختمه شوه البته لاهور کې تیټر ښه دی اوس ما اورېدلی دي چې یو نوی تیټر افتتاح کېږي تیټر شته دی خو مطلب دی تیټر کې بیا دا راغه ډېر مراسیان او ولګرټي پکې ډېر نو هغه بیا ما تیټر هم پرېښودو کراچۍ کې ما تیټر کولو سټیج ډرامې 2-3 کړي دي ښه هلته ښه تیټر و سر فردوس جمال خو ټول عمر زما یو آیډیا فنکار دی زما 3 آیډیا دي ژوند کې راغلي د فن دنیا کې یو احمد رشدي سنگینګ کې هغه حوالې سره ماته احمد رشدي فین کلب نه ایوارډ ملو شو دویم نه لاسودیرو د هغه حوالې سره ماته نن ایوارډ ملاویږي او دریم سر فردوس جمال ما د دې 3 واړو فنکارانو باره کې ښه کافي ریسرچ کړی ښه کافي ریکارډ دی ما سره زه عجیبه خبره دا چې ماته نن پته نه وه چې یاره زه بس خپل سر خدمت کې حاضر دا د ما د دې ژوند یو ډېر لوی ارمان و زه حاجي اسلام صاحب شکریا ادا کوم چې اچانک ما سره دی چې یاره زه به فردوس جمال صاحب نن ورځم دا خو زما ډېر لوی ارمان و بلکې سر سره ما بار بار خبره هم کوله چې یاره زه تاسو سره ملاویږم ما سره څه ریکارډ دی زه تاسو ته خور غواړم تاسو به خپله ماضي را یاده شي خپله نوجواني به را یاده شي دا ستاسو مینه ده محبت دی او ستاسو قدرمندي ده مینه او محبت دا د سر ما چې تاسو لومبي ته اورېدلی اواز تاسو
77 کې دغه پروګرام 55 منټ خبر ریډیو پاکستان پېښور نه ریډیو پاکستان پېښور نه اخ 77 نه فردوس جمال نوم د ما ذهن کې خطر سر حقیقت کې نه پوري دا نوم ما ایډیالاس کړی تاسو شخصیت ما ایډیالاس کړی ما ذهن بالکل نو دي چې سر A to Z ما سره سپرنټ اخبار د دې اخبار رسالو کې د دې باره کې سره غلي هغه ما سره شته د دې د لومبه خبره د ډرامې د خبره چکلالي خبره وکړه دا ټول هغه مو سټډي کړی و او دا نو چې د ورځ به داسې راځي چې موږ سر ناسو د دې د خپل به دا خبر راوړل بس د تاسو سر ته دوا کوم تاسو زما سر ته دوا بالکل زه هم سره نه یاره زه خو دې قابل نه ما دا مې اجل سړی ما تاسو له ډیر ژوند درکې موږ تاسو بیمارات به خفه کیدو تاسو نو بار ما رابطه کوله چې تاسو سیاست څنګه دي طبيعت څنګه دي الله دې خوشاله را الله نو بالکل تاسو یو روغ ساتي سر یو خبرو کوم ته میسج کې چې ته زما ډیر ښه دوست یو ته زما ډیر ښه فیني دا که یو خبره ده چې خبره د ما د ټول عمر ګټه به د جمال سیستم د مینې ګټه د ما دغه یو لفظ ما تاسو په لاره مو وي والله دې خوشاله را الله ان شاء الله درجات نور اوچت کیه الله دې صحت تندرستی درته کړي ستا کور کې دې الله برکت واچي دغه دعاګانې تاسو رزق ته کوي کې امين ټول تاسو دواړو ته چې الله مو خوشاله لري دې تاسو ته خاصیت درکې موږ به تاسو زیات موږ سره تاسو د سیاست ډیر فکر حقیقت کې حقیقت کې دغه دعا تر وخت چې تاسو له خاصیت درکې ښه ژوند درکې او بس موږ تاسو کې شرانی موږ تاسو دعا کوي موږ تاسو دعا کوي الله خوشاله کړي الله خوشاله